الان تو نن موږ په یو داسې غونډه کې راټول سوي یو چې په هغه غونډه کې ولس خپل والیانو ته رایه وړاند رابولو تر څو تاسو ته نور معلومات وړاندې کړي. د ملي شورا قدرمنو استازو د رسنیز ډګر ملګرو درنو خویندو او وروڼو، خوشحاله یم چې د خبریالو پاڼې په استازولۍ دغه پرتمینې غونډې ته ستاسو هرکلی کوم. ستړي مه شئ، هر کله مو خدای راولي. د ښې حکومتدارۍ په رامنځته کولو کې د واکمنو چارواکو ارزونه یو بنسټیز اصل دی. په تېره بیا د هغه خلکو لخوا چې د خپل غږ او نظر د څرګندولو لپاره وسایل نه لري. په نړۍ کې د ټولنې د یوې لویې برخې وګړو د نظرونو او دریځونو د پیژندنې او روښانولو لپاره په بېلابېلو بڼو نظر پوښتنې کیږي چې بیا یې وروسته د پالې پر بنسټ سمې پالې ترسره کیږي. د نن ورځ په پرمختللي اداري علم کې یوه خبره مشهوره ده چې سمې پرېکړې د سمو او بشپړو معلوماتو په وسیله ترسره کیږي. د داسې معلوماتو یوه برخه د دولتي او اداري چارواکو په اړه د خلکو د نظر او دریځ څرنګوالی هم دی. موږ د دیموکراسۍ او ظرفیت جوړونې په عصر کې ژوند کوو. د دې دواړو ارزښتونو ګډ بنسټ دا دی چې خلک د خپلو مامورینو په اړه خپل نظرونه او ارزونې څرګندې کړي. د همدې اصل پر بنسټ خبریال ویبپاڼې چې د افغاني انلاین ژورنالیزم په ډګر کې یوه مطرح او پیژندل شوې برېښنا پاڼه ده او ویې پتېله چې د ولس له نظره د هېواد د بېلابېلو والیانو په اړه د یوې نظر پوښتنې او برېښنایي سیالۍ لړۍ پیل کړې چې له نیکمرغه زموږ هېوادوالو په خپل ګډون او نظر ورکولو سره وښودل چې دوی د خپلو چارواکو په اړه د نظر او دریځ څرګندولو وس، هوډ او اراده لري. خو که زمینه ورته برابره سي، د داسې زمینې برابرونې لومړی ګام خبریال برېښنا پاڼې واخیست چې دا د نن تاسو د پایلو په غونډه کې حضور لري. قدرمنو حاضرینو، د سیالۍ او نظر پوښتنو څخه زموږ موخه دا وه چې له یوې خوا ځورېدلي افغانان د دې توان پیدا کړي چې خپل والیان وارزوي، وهڅوي او په دې توګه د چارو د سمون په برخه کې په خپل رول او نقش ډاډمن سي. له بلې خوا ممتاز والي صاحبانو ته د خپلو ولسونو لخوا د نازولو او تشویق امکان رامنځته سي. موږ وغوښتل چې د دې فرهنګ په عامولو کې هم لومړی ګام واخلو چې خلک د عامه پوهاوي د معاصره ټکنالوژۍ د وسایلو څخه د سالمې ګټې اخیستنې له لارې د خپلو چارو په سمون او ښه والي کې ونډه واخلي. خبریال ویبپاڼې په خپله دې ټولپوښتنه کې بې پرې او ناپلوي وه او یوازې د خلکو د نظرونو د راڅرګندولو د انسجام چارې سمبالولې. خبریال ویبپاڼې د کندهار پر مرکزي دفتر سربیره د هېواد په کچه شاوخوا 6 څانګې لري او په ټول افغانستان کې 18 تنه خبریالان لري، کوم چې پر وخت د خبریال ویبپاڼې د لوستونکو لپاره خبرونه چمتو کړي دي. خبریال ویبپاڼه څه باندې 3 کاله کېږي چې خپل فعالیتونه یې پیل کړي دي او دا مهال دغه پاڼه هره ورځ تر 120,000 تنه زیات لوستونکي لري. خبریال ویبپاڼې تودې پیښې، تحلیلي او څېړنیز راپورونه سربیره د مشهورو څېرو سره مرکې لري. زموږ ویبپاڼه هوډ لري چې په راتلونکي کې هم د هېواد د ملي سیاست، کلتور، ادارې، ټولنیزو چارو او پر وخت د خبرونو د رسولو په برخه کې دې ته ورته نوښتونه ترسره کړي او بېشکه چې په دې چاره کې به تر ټولو لویه تکیه پر خپل ولس او خلکو کوي. موږ ستاسو قدرمنو مېلمنو له مینې او مهربانۍ څخه مننه کوو چې په خپل ګډون مو زموږ نننۍ غونډه لا ښکلې او رنګینه کړه. د خپلو همکارانو، تخنیکي ملګرو او ټولو هغه دوستانو څخه هم ځانګړې مننه کوم چې د دې ټولپوښتنو په ټول بهیر کې هېڅ راز، هڅه او زیار نه دي سپمولی.
زه د هغه نورو درنو والي صاحبان ته چې د دې ټولپوښتنو په پایله کې بریالي راوتلي دي د زړه له کومې مبارکي وایم. هیله لرم چې دا بریالیتوب د دوی نورو خدمتونو او پیاوړتیا په لاره کې مرسته وکړي. په دې هیله چې زموږ مظلوم ولس ته د خدمت او کار کولو اصل د پرمختګ او ملي سیاست اصلي محور وپېژندل سي. تاسو ټولو ته بریالیتوب او ښه وخت غواړم. مننه. خان صاحب و حال در قسمت برنامه از محترم نادر احمد خان کتوازی صمیمانه تقاضامند هستیم تا اینجا تشریف آورده و سخنانشان را ایراد فرمایند. څو چې منزل وي له کاروانه زموږ مبارزه به وي روانه زموږ ګوره چې ټوله دنیا موږ ته ګوري ګوره چې ټوله دنیا موږ ته ګوري په ازمیښت نیسي میړانه زموږ. ډیرو درنو او قدرمنو حاضرینو، حکومتي لوړپوړو چارواکو، د ملي شورا غړو، مشرانو، ځوانانو، د رسنیو دوستانو، خویندو او ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوښ یم چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د خبریال د ویبپاڼې لخوا دغسې یو کلتور پیل شه چې د هغې له لارې کولی شو د افغانستان ټول دولتي چارواکي که په حکومت کې وي که په ملي شورا کې وي یا په قضایي قوه کې وي د خلکو د رایو د څرګندولو له امله موږ وارزوو، هغوی په کټګورۍ باندې وویشه او ټول هغه څوک چې ښه کار یې کړی وي په خپلو کارونو کې کامیاب وي هغه وستایل شي. تر هر څه مخکې زه د خبریال ویبپاڼې ټولو کارکوونکو ته د دغه نیک قدم مبارکي وایم. دوی هڅوم او له نورو رسنیو نه هم هیله لرمه چې دغسې اقدامات وکوي. څنګه چې دغه والي صاحبانو کارکړنې ارزول سوي او په نتیجه کې درې والیان په اوله، دومه او درېیمه کټګوري کې راغلي او له نیکه مرغه محترم مشاور وزیر صاحب او د پکتیا والی جمعه خان همدرد چې زه د لوی پکتیا سره اړه لرمه، نو زه به یوازې دغه ټولو والیانو ته احترام لرم، خو زه همدرد صاحب ته د زړه له کومې مبارکي وایم او دغه د ټول هېواد په ځانګړي ډول باندې د لوی پکتیا د خلکو لپاره یو ویاړ او افتخار ګڼم چې په ټول افغانستان کې د والیانو د ارزیابۍ په نتیجه کې همدرد صاحب لومړی مقام وګاټه. زه مبارکي ورته وایم. د ویبپاڼې دغه اقدام د دې سبب کېدای شي چې د افغانستان په ټولو ادارو کې په دولتي ادارو کې یو احساس راوپارېږي تر اوسه پورې له بده مرغه چې په دې هېواد کې د مکافات او مجازاتو هیڅ اصول نشته. هر څوک چې هر څه کوي پوښتنه نه ځینې کېږي او هر څوک چې هر څومره زیار باسي هغه ستایل کېږي نه. که څه هم دا یو غیر دولتي مؤسسه ده دغه ویبپاڼه، د ما له دولتي مؤسساتو څخه له حکومته څخه هم دا هیله ده چې په راتلونکي کې هغه کارکوونکي دولتي کارکوونکي چې ښه کارکردګي ولري هغه باید چې وستایل شي. له ملي شورا چې هم دا هیله لرمه، که څه هم چې ملي شورا په دغو ورځو کې هغه هم یو څه تر ملاحظاتو لاندې ده، خو په هر صورت باندې بیا هم له ملي شورا څخه هم دغه هیله لرم چې هغه حکومتي چارواکي چې د خپلو دندو کې بریالي وي هغه باید چې وستایل شي تر څو هغه نور تشویق شي خپلو کړنو ته، تر څو نور وګمارل شي نور هغه کارکوونکي. دا به یو ډېر ښه دود دلته باب سوی وي، دا به یو ډېر ښه دستور وي چې په راتلونکي کې موږ د نیکمرغۍ په خوا باندې قدم اخلو. عزیزانو، موږ تاسې په داسې شرایطو کې ژوند کوو چې د موږ ټوله بودیجه په مرستو او په بسپنو باندې ولاړه ده. له بده مرغه له هغه سره سره موږ د نړۍ د هېوادونو د لیست په سر کې راځو چې هغه په فساد ککړ هېوادونه دي. موږ په اول سر کې راځو. د موږ لپاره دا د شرم خبره ده، د خجالت خبره ده.
موږ په خپله باندې موږ هم انسانان یو، موږ هم په دغه نړۍ کې ژوند کوو. نو له دغې نړۍ له دې نورو هېوادونو څخه، له نورو دولتونو، له نورو حکومتونو څخه باید چې عبرت واخلو. زه د افغانستان په حکومت باندې یو ځل بیا غږ کوم چې هغه کارکوونکي، دولتي کارکوونکي چې واقعا کار کوي، هغه کارکوونکي چې دغه ولس ته، دغه هېواد ته متعهد وي، ژمن وي، هغه باید چې په دندو باندې وګمارل شي. دغه د روابطو سلسلې چې تر اوسه پورې روانې دي، له دغو ته د پای ټکی کېږدي. د ما له ټولو رسنیو نه دا هیله ده، له ټولو رسنیو، د رسنیو دغه یو ملي مسؤلیت ده چې داسې اشخاص، دا که په ملي شورا کې دي، دا که په حکومت کې دي، دا که په قضایه قوه کې دي، چې هغه په فساد ککړ دي، هغه ناکام دي، هغه د دې هېواد لپاره د خدمت جوګه نشي کېدای، هغه باید په ګوته باندې شي، هغه په نښه باندې شي، هغه ټول هېواد ته وښودل شي. په دغه ډول باندې هغه څوک چې خپله دنده یې په ایمانداري، په صداقت او بریالیتوب باندې سرته رسولې ده، هغه باید چې وستایل شي. د تاسې ډېر وخت نه نیسم، زه بیا دغو ټولو کسانو ته په ځانګړي ډول د پکتیا والي صاحب، مشاور وزیر صاحب، محترم ورور جمعه خان همدرد صاحب ته د زړه له کومې مبارکي وایم، او ټولو پکتیاوالو، د لوی پکتیا او د ټول افغانستان ټولو افغانانو ته مبارکي وایم چې دغسې یو سروې ترسره شوی او همدرد صاحب لومړی مقام لاسته راوړی دی. تاسې له توجه ډېره مننه. د ملت وکیل ښاغلی کټوازی صاحب، ستاسې څخه نړۍ مننه. موږ هم په خپل وار سره، موږ ځوانان البته، ښاغلي همدرد صاحب ته د والیانو د جملې څخه د لومړي مقام مبارکي وایو. وروسته به د خیره دوی هم راسي. خو اوس د اقتصاد محترم وزیر ښاغلی عبدالهادي ارغندیوال صاحب رابولو تر څو تاسې ته خپله وینا واوروي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د لوی الله نه مننه کوم چې ما ته داسې یو فرصت پیدا کیږي چې په داسې یو مجلس کې چې د مونږ د چارواکو د ارزونې مجلس وي، په هغې کې ګډون کوم. د هر څه نه لومړی د خبریال وپاڼې نه چې دغسې یو ارزونې پروګرام شروع کړی ده، د هغوی نه مننه کوم. دا اول ځل ده چې د مونږ په اجتماع کې د مونږ د رسنیو له لارې نه دغسې یو مثبت کار چې د مونږ چارواکي ارزوي او د هغوی کړنو په ګوته کوي او د هغوی مثبت او منفي خواوې تحلیل کوي، دا کار کیږي په افغانستان کې. دا یو ښه پیل ده. زه دا هیله لرم چې نور رسنیو هم په دې لړ کې کار وکړي، تر څو چې په یو جامعه او په یو اجتماع کې مکافات او مجازات موجود نه وي، د هغه اجتماع پرمختګ هم ناممکنه خبره ده. مونږ په افغانستان کې د هر څه نه زیات کار او زیات ضرورت لرو. 30 کاله د مونږ په ملک کې جنگونه روان دي. 30 کاله کېږي چې د مونږ خویندې میندې د خپلو ورونو او د خپلو زامنو د شهادتونو نه دردېدلي دي. 30 کاله کېږي چې په دې ملک کې د توپونو، تانکونو، د انفجاراتو، د بمونو غږ د مونږ د میندو او پلرونو، ورونو او خویندو د ژړاو غږ سره په آسمان کې سره یو ځای شوی ده او لاره د حل نه لري. ولې؟ د افغان ولس دغه باتور قوم همیش د کړاوونو سره مخامخ وي. اساسي علت په ټول د تاریخ کې 2 اساسي علتونه دي چې د دې باعث ګرځېدلي چې افغانستان ته همیش دا مشکلات ایجاد شي. اول د افغانستان استراتیژیک موقعیت په دې سیمه کې چې هر استعمارګر او استثمارګر کله چې د استعمار او استعمار
ذهن ورته پیدا شوی ده افغانستان یې د یو کلید په حیث ګڼلی چې د افغانستان له لارې نه کولی شي چې په سیمه کې کنټرول راولي او دوهم د افغانستان هغه زیرمې او شتمنۍ چې اوس راښکاره کیږي متاسفانه افغانستان غریب ساتل شوی ده فقیر ساتل شوی ده افغانستان یو فقیر او غریب بیوس ملک نه ده خو د دې جنګونو د دې استعماري اهدافو خواستو له کبله تر ننه پورې موږ فقیر ساتل شوي یاستو که نه دا کوم امکانات چې نن سبا افغانستان لري دا که وایستل شي او په صحیح طریقې سره او په ښه مدیریت سره دا په کار واچول شي زه مطمئن یم چې افغانستان د مترقي ملکونو په شمیر کې حسابیږي او درېږي ولې متاسفانه په دې ټول د زمان کې موږ دغسې مشکلاتونو سره مخامخ شوي یاستو همیش موږ ته جنګونه ایجادیږي موږ ته مشکلات ایجادیږي خو یو خاص خصوصیت د افغانستان باتر قهرمان ملت لري او هغه دا چې د استعمار د استبداد د استکبار په مقابل کې هیڅکله هم تسلیمي غاله نه دی ایښی او تر ننه پورې افغانان سرلوړ پاتې شوي دي ځکه چې دوی استعماري کړۍ په غاله کې نه دی اچولي او انشاءالله تر آخر پورې افغانستان یو مستقل او سرلوړی او آزاد افغانستان به پاتې سي او زه مطمئن یم چې د موږ ځوانان د موږ نوي نسلونه هم دغه انګیزه او دغه عقیده لري چې تر آخره سلګیو پورې د دې هدفو په خاطر به خپل تلاش او کوشش ته ادامه ورکړي خو د موږ اوس حالت څه ده نن سبا په مطبوعاتو کې ډېر خبرې کېږي چې گویا 2014 کال راځي افغانان په دې کې ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي او دغه تبلیغات هم ورځ په ورځ زیاتیږي چې گویا که دوی ووځي امنیتي مشکل هم او اقتصادي مشکل سره هم افغانستان مخامخ کېږي خویندو او ورونو واقعیت خدا نه ده واقعیت دا ده چې متاسفانه د موږ مشکلات د خارجي د مداخلې د وجې نه ده موږ خارجیانو ته هرکلی وایو چې لاړ دي شي خدای دې بوځي هغه ځایونه چې تر اوسه پورې زموږ ملي اردو او ملي پولیسو ته سپارل شوی ده امنیت یې په مراتب د هغو ځایونو نه ښه ده چې کوم د خارجیانو په لاس کې دي تاسو شاهدان یاستئ زه مطمئن یم چې د موږ ملي پولیس ملي اردو ملي امنیت چې د ملت تایید ورسره موجود وي او دغه تاسو افغانان ورسره مرسته وکړي انشاءالله د امنیتي له نظر نه هیڅ مشکل سره مخامخ کیږو نه په اقتصادي ډګر کې هم موږ درې عامل لرو چې اطمینان لرو چې انشاءالله هیڅ مشکل سره مخامخ کیږو نه دا چې تبلیغات کیږي دا متاسفانه په دې خاطر ده چې موږ د آزادۍ خلاف کار وشي درې عامل یو بین المللي تعهدات دي چې په توکیو کې دا تعهد ورکړ شوی ده چې افغانستان ته په کال کې 4 میلیارده ډالر په اقتصادي برخه کې او 4 هم په شیکاګو کې فیصله شوې ده په نظامی او امنیتي برخه کې ورکول کیږي دا په خپله یو اطمینان ده دوهم د افغانستان دولت هم د نوي سیاستونو په طرحه کولو سره انشاءالله هغه مشکلات چې د موږ د سرمایه ګزارۍ او د موږ د آینده اقتصاد د ودې پر مخ وه هغه یې لرې کړې ده او نوې پالیسي اقتصادي د افغانستان د کابینې نه تیر شوی انشاءالله زر تر زره مطبوعات او خپل خلکو ته ورکوو دریم د موږ ملي سوداګر دي او ملي سرمایه‌داران دي چې دوی هم باید ملي برخورد وکړي تر ننه پورې چې د افغانستان 2.5 میلیون ځوانان د افغانستان د ازادۍ په خاطر ځانونه قربان کړي دي
چې افغانستان آزاد او سرفراز ولري. خویندو او ورونو، تر څو چې یو ملک د اقتصادي له نظر نه ازادي ونه لري او په خپلو پښو ونه درېږي، هغه ملک رښتینې ازادي نشي ترلاسه کولی. نو د موږ ځوانان خو قرباني ورکړه، شهیدان یې ورکړه، هر څه یې وګالل، خو افغانستان ازادي وساتل. اوس دغه مسؤلیتونه د دولت په څنګ څنګ کې هم ملي سوداګرو ملي سرمایهدارو ته مراجعه ده. آیا تاسو خپل ملي مسؤلیتونه ادا کوئ؟ نو دا ملي مسؤلیتونه هغه دي چې خارجي قوا د افغانستان نه ځي، د موږ په خدماتي سکتور کې ډېر خلک وزګار کیږي. دا یوازې او یوازې چې تولید په تولید باندې بدل شي او دلته سرمایه گذاري وشي او خپل پیسې دوبۍ او نورو ځایو ته انتقال نه کړي، دغه ملي مسؤلیت ده. که چېرته موږ دغه ملي مسؤلیتونه ادا کړو او دولت د افغانستان کې هم په سپېڅلتیا او پاکۍ سره د هر نوع فساد په مقابل کې مبارزه باید وشي، هغه وخت مونږ کولی شو چې افغانستان یو آزاد سرلوړ افغانستان ولرو. او زه په دې هیله یم انشاءالله دا حتمي ده. مونږ د 2014 نه ویره لرو، نه تشویش لرو. دا هغه خلک دي چې غواړي چې د مونږ ازادۍ تر سوال لاندې راشي، دوی تبلیغات کوي. مونږ افغانان یاستو، تاریخ لرو، په دې تاریخ کې همیش د ازادۍ دپاره مو قرباني ورکړې ده، اوس هم دا قرباني ورکوو. اوس هم مونږ نه غواړو چې ډېر ورښمینې جامې مونږ ته راسي، په خپل کوره سان باندې اکتفا کوو، خو افغانستان به جوړوو. مونږ به د اقتصادي پالیسي د واقعیتونو پر بنیاد سره جوړ کړې ده، او که چېرته دا عملي شي زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې مونږ نور مشکل سره مخامخ کیږو نه. انشاءالله افغانستان یو سرلوړ آزاد افغانستان وي. او زه د زړه له کومې نه هغه ورونو ته چې د ویب سایټ په ارزونه کې اول او دوهم او دریم راغلي دي، مبارکۍ وایم خصوصا امدر صاحب ته. الله دې کامیاب و سرفراز لره. خدای دې مونږ ټول چارواکو ته دغسې توان توفیق راکړي چې سپېڅلي پاک او یوازې د الله د رضا او د ملت د خدمت دپاره کار وکړي، او په نورو فساد او بدبختیو کې اغوشته نه وي. دغه د ما ارزو ده، دغه مو دعا ده. انشاءالله افغانستان به همیش افغانستان سرلوړ وي. و آخر دعوانا ان الحمدلله. ملي تاجر او ملي شخصیت محترم محمود خان کرزي څخه په ډېر درنښت هیله کوو تر څو دریځ بسم الله الرحمن الرحیم. د محترمو وزیر صاحبانو، محترمو والی صاحبانو، د ملي شخصیتونو لکه نورزی صاحب او نور مشران، او د ملي شورا غړو او نور دوستانو څخه ډېر تشکر کوم چې دلته راغلي یاست، او ستاسو په اجازه غواړم یو څو خبرې ستاسو سره شریکې کړم. اول خو د خبریال ویبپاڼې څخه ډېره مننه چې دغسې یو موضوع یې مخته کړې ده او پر دې باندې کار کړی دی. او زه همدرد صاحب ته تبریک وایم د زړه د کومې چې د ځان ته اوله درجه حاصله کړې ده. د افغانستان ملت او دولت نن یو ځای ته رسېدلی دی چې خپل اساسات یې تقریبا تر یو ځایه تکمیل دي. موږ تاسې نن 3 قواوې لرو. پولیس مو ډېر پرمختګ کړی دی. ملي اردو په ډېر ښه حالت کې ده. انشاءالله د خپلې خاورې څخه دفاع کولی شي، او انشاءالله افغانستان مخ پر جوړېدو دی. موږ تاسو باید هغسې چې وزیر صاحب وویل تشویش ونه کړو. 2014 داسې یو کال نه دی چې موږ به د بعضې مشکلات سره مخامخ کړي. انشاءالله افغانستان ملت په خپلو کارو پوهېږي
انتخابات په خیر سي او ملت په خپل لار پیدا کړي. یو موضوع چې د افغانستان د خلکو دپاره فوق العاده مهمه ده هغه د قانون حاکمیت دی. آینده حکومت دپاره دا ډېره مهمه ده چې پر دې باندې ټینګار وکړي او د قانون حاکمیت ته ډېره مهمه جلبه ورکړي. او دومه موضوع چې ده امنیتي موضوع ده د افغانستان چې هغه هم چې موږ ورته ګورو داسې معلومیږي چې دغه پروسه تقریبا د یو ناکامۍ سره مخامخ ده چې دې باید یو بل لار د حل پیشنهاد او مخته شي. درېیمه موضوع چې ډېر مهم موضوع ده د افغانستان د خلکو اقتصاد. نن ورځ موږ 40% اضافه بیکاري لرو. په نورو دنیا کې تر 10% بیکاري دا اقتصادي رکود بلل کېږي او حکومت د دې د علاج دپاره پالیسي طرحه کوي. اوس موږ مشکل په دا 10 کاله چې شي دی چې موږ نه په دې نه بریالي سوي چې د افغانستان د ځوانانو د کار زمینه برابر کو او دغه مهم موضوع کول داسې چې موږ تاسې اقتصادي پالیسي نیمګړې ده. موږ تاسې مالیاتي پالیسي لرو خو پولي پالیسي نه لرو او زه فکر کوم چې دې پالیسي ته IMF اجازه نه ورکوي. زما د ټولو سیاستمداران د افغانستان دا پوښتنه ده د رژیمونو څخه بیا تر وزیرانو چې د نړیوالو مؤسساتو سره خبرې وکړي چې افغانستان ته اجازه ورکړي چې خپله پولي پالیسي ولري. پولي پالیسي یعنې څه؟ پولي پالیسي دا ده چې د افغانستان حکومت ته یې نه وي چې ټکټانه باید د قرضو دپاره څه وي. اوس که تاسې ګورئ زموږ ټکټانه 15 څه تر 25% ده او په دې ټکټانه تاسې هېڅ امکان نه لري چې افغانستان ته تجارتي او صنعتي رشد ورکړي. امکانات یې نشته. تر رقابت په دې سرمایه سره نشي کېدای. دوهم موضوع دا ده چې هر مملکت چې د افغانستان په حالت کې هلته حکومت باید اقلا په افغانستان لپاره لازمه ده چې $1 بلیون د زراعت چې ډېر مهم دی په اوله درجه او صنعت د پرمختګ لپاره داسې یو بانک باید تاسیس کړي. د افغانستان خلک کارګر خلک دي. په خارج کې په جهان کې موږ ته معلومه ده ځوانان چې ولاړ شي هلته ډېر موفق دي. د افغانستان خلکو ته امکانات نه رسېږي چې خپل ژوند سم کړي. زموږ یو بله پالیسي چې د حکومت او د ملت تر مابین ده ګورې یو اول خو دا تاسو ته زه وایم چې 2 سکتوره په افغانستان کې وجود لري بل شی نشته. یو حکومتي دی او یو شخصي سکتور دی. شخصي سکتور که لاس یا یو لار قرضو ته ونه لري امکانات د دې نشته چې په پښو بدلی شي او دا د حکومت پالیسي ده چې دا باید حتما دې تعقیبوي. په عمومي فلسفه کې د حکومت باید یو تغییر راسي. اوس دا د زما په نظر چې د افغانستان د خلکو د امکاناتو څخه استفاده کیږي چې حکومت بډای شي. دا پالیسي باید داسې تغییر وکړي چې د حکومت د امکاناتو څخه استفاده وشي چې د افغانستان خلک پر پښو ودرېږي. په حکومت کې موږ لرو 600,000 نفره اما تاسې د باندې تر حکومت اصلا تعداد ډېر دی. 11 میلیون نفره په افغانستان کې واجب شرایط کار دي. که دا خلک تاسو په پښو ودروي دې ته امکانات ورکړي په دې کې بیا وروسته بحثونه وکړو چې څنګه په نور دنیا کې دا کارونه سوي دي. زه فکر کوم چې موږ به خپل لار په دې کوره کې چې موږ ژوند کوو پیدا. بل موضوع دا ده چې نن اقتصاد ګلوبلایزیشن دی یا نړیوال اقتصادي افغانستان مجبوره دی
که موږ وغواړو که ونه غواړو چې خپل قوانین خپل مقررات د دنیا د قوانینو او مقررات سره مساوي کړي، یعنی موازی کې همکاره کړي. ولې؟ که یو افغان پاسپورټ اخلي او دته یې په 6 میاشتې تاسې ورکړي، مثلا تذکره اخلي په 3 میاشتې ورکړي، جواز اخلي، که افغانان هغه خلک چې کارګر دي په دغه جال کې تاسې بند کړي، دی د دوبۍ د تاجرانو سره رقابت نشي کولی. دغسې چې یو تاجر په دنیا کې د نور تاجران سره رقابت کوي، حکومت هم باید په خپله پروسه کې د نورو دنیا سره رقابت وکړي. یعنی زموږ د حکومت وظیفه باید دا وي چې که په دوبۍ کې یو کار په 2 ساعته کېږي د خلکو لپاره، دی باید ځان هغه ځای ته ورسوي. نو ستاسو د توجه څخه ډېره مننه. یو پلا بیا زه همدرد صاحب ته، وزیر صاحب مشاور همدرد صاحب او والي صاحب د پکتیا ته د زړه د کومې تبریکي وایم. خدای دې موفقه لري او ډېر خوشحاله یم چې په اوله درجه کې دی موفقه شو چې د بهترین والیان څخه د افغانستان. ډېر مننه. صاحب ارسلا جمال والی ولایت لوگر صمیمانه تقاضا به عمل می‌آوریم تا سخنانشان را برای شما دوستان ایراد فرمایند. مشاور وزیر صاحبان، وزیر صاحب نورزای که اوس په کابینه کې نه ده، زما وزیر ده. د ولسي جرګې ډېر محترم وکیل صاحبان، سناتور صاحبان، ډېر درانه والي صاحبان، علماو، درنو خویندو، قومي مشرانو، مطبوعاتو، ډېرو غویرو ځوانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو ویناوالو ترڅنګ زه هم تاسو هر مشر، هر ځوان ته ښه راغلاست او ستړي مه شئ وایم، هر کله راشئ. او قدمونه مو ځکه په لیمو منم چې د هېواد ځوانان او مشران د یو نوي فکر او فکري بدلون لپاره په نوښتي ګامونو او ویاړونو سره راغونډ شوي یاستو. په همدې غونډه کې د یو لنډ څه ویلو اړتیا ځکه شته چې تصور شوي او داسې تصور چې په هغې سره په ټولنه کې مثبت بدلونونه ولیدل شول او تمه ده چې لا به دوام ولري. سیمه به انشاءالله تر خپل پوښښ لاندې راولي. دا مبارزین هغه ځوانان دي چې د ټولنې تر نورو قشرونو ورته د یو قوي ځواک
په سترګه کتل کېږي. دا هغه ځوانان دي چې په ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري. دا هغه ډله ده چې د نړۍ فاسدې واکمني یې راوپرځولې. دا هغه ځوانان دي چې نړۍ یو کلي ته راغونډه کړه. او دا هغه ځوانان دي چې د خدای په مرسته او د دوی پر اوږو دا ځورېدلی هیواد هم د ناخوالو وباسي او دې هیواد ته به سوکالي راولي. د خوشبختۍ خبره خو دا ده چې زموږ د هیواد سپېڅلي ځوانانو ته د دې تمه پیدا شوې ده چې په وینې تویېدو ته به د پای ټکی ایږدي او نور به خپلې چارې د قلم او نوې تکنالوژي په واسطه سرته رسوي. اوس افغان ځوانان د دې وړتیا لري چې د نړۍ او په ځانګړې توګه د ګاونډیو هېوادونو سره په بېلابېلو برخو کې سیالي وکړي. افغان مشرانو د دې ډاډ ترلاسه کړی چې دا مهال افغان ځوانان د ښه او بد تفکیک کولی شي. اوس د هېواد ځوانان ښه او بد پیژني، تور او سپین پیژني، جوړ او ناجوړ پیژني. د دې اصلي لامل په هېواد کې د پوهنې څادر غوړېدل دي. په افغان دولت او مشرانو فرض ده چې د خپلو اولادونو د سالمې روزنې او فکري اسلامي ودې لپاره کار وکړي. زه همدا نن د هېواد د رسنیو له لارې د خپلو ځوانانو سره ژمنه کوم چې د دوی د سالمې ودې لپاره لکه څنګه چې مې پخوا کار کړی زیاتوالی به راولم او انشاءالله په همدې برخه کې به هڅې تر ډېره ګړندۍ کړم. بله یادونه دا ده چې افغانستان په هره برخه کې بیا رغونې ته ضرورت لري. لازمه دا ده د دې بیا رغونې لپاره ځانګړي بېلابېلو پلانونه ترتیب او تنظیم شي. د ځوانانو، علماو، قومي مشرانو، خویندو او د ټولنې د نورو قشرونو په واسطه باید پلي کړل شي. که همداسې وشي نو د دې ګټې به ټولنه کې مثبت بدلونونه راولي. هغه داسې انډول به مراعات شوی وي، ولسونه به راضي وي، د ولسونو لپاره به کار شوی وي او ستونزې به قدم پر قدم له منځه تللي وي. ما هم د خپلو ترسره کولو ما هم خپل هڅه کړې چې پر وخت خپل ملګرو، ځایي چارواکي او ولسونو پر مټ او مرسته همدا ډول پلانونه پلي کړي دي چې تر دې دمه یې لوړې مثبتې نتیجې هم درلودلې. د بیلګې په توګه د ولس او دولت د لرېوالي فاصله مو له منځه وړې ده. د خلکو د غوښتنو سره مو سم پروژې عملي کړي دي.
د ولسونو د غوښتنو مطابق کارونه شوي دي او د ولسونو ستونزو ته ټولنیز لاسرسی شوی دی.